هلمند کې د نوي انټرنیشنل کمپلیکس طبي اکاډمي داسې مهال پرانیستل شوه چې پر مهال یې د یادې اکاډمۍ مؤسس ډاکټر وکیل اکرم، هلمند کې د لوړو زده کړو استازی ډاکټر سمیع الله سید، دیني علماو، د نورو ادارو کارکوونکو، روغتیا پالانو او ځوانانو ګډون درلود. د غونډې پر مهال د یاد اکاډمۍ مؤسس ډاکټر وکیل اکرم وویل خوښ دی چې یاد اکاډمي د هیوادوالو لپاره جوړه کړه چې پکښې به د طب، عالي نرسنګ، قابلګۍ، د غاښو پروتیز او نورو برخو کې هغو فارغ سوي محصلینو ته زده کړې ورکوي چې د دولتي وروستی امتحان یا اگزیټ لپاره چمتوالی نیسي. یو بل داسې زموږ هغه ډاکټر صاحبان کې دوی غوښتل چې په مختلفو بخشونو کې دوی تخصص وکړي او په هغه بخش کې وارد سي او په هغه بخش کې په صحیح شکل سره مریضان تداوي کړي. هغه موږ بل انټرنس امتحان لرو یا د تخصص امتحان لرو چې هغه وزارت صحت حمایه کوي. نو زموږ دغه ځوان ډاکټر صاحبانو بیا هم د امکانات نه درلود چې دغه امتحان ته آمادګي ونیسي او په داسې امتحان کې خپل د خوښې وړ ښوونځي ته کامیاب سي. نو ضرورت دا و چې د داسې ځوان ډاکټر صاحبانو دپاره موږ داسې یو امکانات برابر کړو تر څو دوی د دغسې امکاناتو څخه اعظمي استفاده وکړي او خپل آینده یا خپل د خوښې وړ ښوونځي وټاکي او هغه ته کامیاب وسي. هلمند کې د لوړو زده کړو ځانګړی استازی ډاکټر سمیع الله سید وویل خوښ دی چې نن د یو داسې طبي غونډې پرانیستنه کیږي چې پکښې به په طبي برخو کې روزنه ورکول کیږي او دا لومړی ځل دی چې هلمند ولایت کې طبي برخو لپاره داسې یو اکاډمي جوړیږي چې فارغ زده کوونکو ته روزنه ورکوي. هلمند لپاره او د ګزون لپاره یو ابتکار سوی او هغه د نوي انټرنیشنل طبي اکاډمۍ پرانیست غونډه ده. د دغه پروګرام په اساس چې کومه پرانیست غونډه د طبي اکاډمۍ کیږي دا زه د هلمند لپاره یو ابتکار او لاسته راوړنه بولم او د هلمندیانو لپاره د دې قدرمندو محصلینو او هغوی چې هیله او امید لري چې د دې وطن د خدمت په پار د ځانونه متخصصین په طبي برخو کې جوړ کړي. یو هغه کسان چې غواړي په اگزیټ ازموینو کې بریالي سي د هغوی لپاره دې مبارک وي. د یاد طبي اکاډمۍ په دې غونډه کې برخوال هم خوښ دي او دوی زیاته کړل چې مخکې به نورو ولایتونو ته د طبي زده کړو لپاره تلل خو اوس مهال له نیکه مرغه همدا زمینه همدلته هلمند ولایت کې ورته برابره سوې ده او دوی وویل چې طبي برخو ته په هر وخت او زمان کې زیاته اړتیا لیدل کیږي. نو مخکې چې په هلمند کې دغسې یو ښوونیز مرکز وجود نه درلودی زموږ ډېری ډاکټر صاحبان مجبوره وه چې د تخصص او د اگزیټ د آمادګۍ دپاره د هلمند څخه بهر و نور ولایتونو ته سفر وکړي، خصوصا هغه زنانه محصلینو او ډاکټر صاحبانو چې هغوی لپاره بیا ډېره سخته وه چې په بل ولایت کې د تخصص او د اگزیټ امتحان د آمادګۍ په کورسونو کې ګډون وکړي. زموږ د عصري بخش او عصري علومو پالونکو او هغه انسانانو چې زموږ او ستاسې د ملک دپاره د ډیر مهم خلک یاست، کوشش د دې وکړئ چې د خپل ولس و ژوند ته فکر وکړئ، د خپل ولس و صحت ته فکر وکړئ، د خپل ولس و جوړښت ته فکر وکړئ، د خپل ولس د ژوند و ساتلو ته ډیر فکر کوئ. هلمند کې داسې مهال د نوي انټرنیشنل کمپلیکس پرانیستنه کیږي چې تر دې وړاندې په طبي برخه کې داسې نوښت نه و رامنځته سوی. محمد اسماعیل وفا، سکون رادیو.